سورة الزخرف دا مکی سورت دی او بدی کې 9 اتیا ایتونه دی ورکوګانی او بدی سورت کې الله رټنه او زجر خلکو ته ورکړي چې کوم د الله په ایتونو پوری ټوغي کې او خانج دغه شان د پیغمبرانو د پیغمبري او د الله د توحید مبارکي بګي با شوی او چا چې د الله په توحید پوری خاندلی دی په پیغمبرانو پوری خاندلی د الله په ایتونو پوری خاندلی الله وی دي چې به تبا کوم ملک فرعونیان چې به تبا کړو او بل دا خبره به بیان شي دا چې د پیغمبرانو دعوت د ټول وغيوي خبري توسته توحید تو بسم الله الرحمن الرحيم حميم الله علم دې ټکو بمعنى باني والكتاب المبين قسم دې په کتاب ښکار بیان کوونکی باندې إنا جعلناه قرآنا عربيا يقينا من ګرځول دې دا قرآن عربي جبي والا لعلكم تعقلون د دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ واضح جبه ده کنه ځکه به الله د قرآن راولي او څومره خسته جبه ګوره سړی چې د قرآن په عربي جبه کې وایي زه چې کله د آیت په عربي کې وایم یعنی قرآن د آیت وایم څومره خون کې به چې سره پښتو کې د ترجمه وي د هغې به شان خون نه کوي کوي به شان خون نه کوي دی عربي جبه کې الله ناشنا کمالات اچولي فصاحت او بلاغت او خوږواله جوړواله جوړ جبه ده نو ځکه به الله دا اوچت کتاب نازل کړي دي وانه في الكتاب او یقینا دا باصل د کتاب کې لدينا زمن سره دي اصل د کتاب څه مطلب دی لوح محفوظ کې د قران پروت دا غزين نازل شي الله دا موږ سره په لوح محفوظ کې لدينا زمن سره لعلي حكيم خامخ اوچت مرتبه ولا حكمه والده لعلي حكيم وانه في الكتاب ما دي شيء انا بخپل اوریدلی وانه في الكتاب او یقینا دا علي یقینا دې زمن سره په لوح محفوظ کې لعلي حكيم دا هغه علي دی چې حکمتونه والده دا چې عام سړی ته وې ها سم خیال بس ته نه قرآن نه ثابت کړ الله وی چې علي رضوان د تذکره په لوح محفوظ کې شتي او لوح محفوظ کې د لیکل شي دي چې د اوچتي مرتبه ولې حالانکه مسله دلته سره روانه ده د قرآن روانه ده افنضرب عنكم الذكر صفحا اينو اړو بمنګه سن نصیحت پاړولو سره كنتم قوما مسرفين فدي وججي تاسو قوم زیاته کونکي مشرکین ودا خبره کوله و استاسو پنيس خو موږ مشرکان یو کنه نو چې موږ مشرکان بیا موږ پرې د موږ نصیحتونه مکو الله وی ښا چې تاسو مشرکان نو موږ به نصیحت پرې دو نصیحت خو به موږ همیشه کوو وكم ارسلنا من نبي في الاولين او ډیر منګلې ګلې دي د پیغمبرانو نه ببغانو خلقو کې هغه کوم ډیر دي چې نه منله خلوي چې منګه نصیحت نه پرې خو دي وخت په وخت منګه وې تسلی ګلې دي پیغمبران نصیحت کتاب دار څنګه لګلې او دا غوي بدا عملو وما ياتيهم من نبي او نبرات وغويت ايش پیغمبر الا كانوا به يستهزئون مگر غوي بابا غبوري توي كولي فاهلكنا شد منه بطشا نتباكر المنقدير سخد غوي نبرانيوكي ومضى مثل الاولين او تير شوي دي نموني دبخانو خلقو ولئن سألتهم او كتبوا سكتر دوينا من خلق السماوات والارض چچا پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه ليقولن خلقهن العزيز العليم خامخوي بدوي پیدا کړی دي د زور او په ذات الله قدرت بیان خپل قدرت چې دومره لوی ذات دوی پر خو دی
داغه نه مني داغه پیغمبر نه مني. الذي جعل لكم الارض مهدا هغه ذات چې ګرځولې د تاسو د بارز مکارم والا وجعل لكم فيها سبلا او ګرځولې دي تاسو د بار باغی کلاري لعلكم تهتدون د دې د بار چې تاسو خپل مقصد ورسیږئ. والذي نزل من السماء ماء بقدر او الله غزاد دے چرا ورولی دی د اسمان نو باندازی سره فانشرنا بی بلدتا میتا نو ژوندې کو منګ باغی سره نو ژوندې کو منګ باغی سره ملخار كذلك تخرجون دغه شان بدا سومره وستل کیږي. دا قرآن طریقه ده چې کلم د الله قدرت بیانې نبی بګي په اخر کې د آخرت دی طرف ته اشاره لازم کوي چې دومره قادر دی خو تاسو بیا را پاسې کنه. والذي خلق الازواج كلها او الله غزاد د جبیدا کړي دي ټول جوړي وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون او ګرځولې دي تاسو لره د کشته او د سارونه غس چې تاسو بسور لیکوي لتستووا على ظهوري د دې د بار چې برابر کینې تاسو بشاګانو داغي. دا خبره موږ سره مخ کې تیر شو یو څو در سمخ کې مونږ ویل چې ګوره دا غړغړ زناور د طاقتور ساروی الله زموږ د پاره مسخر کړی د مونږ به سور لیکو. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه بیا رایات کئی نعمت در بخبل کله چې برابر کینی تاسو باغی باندې وتقول وای سبحان الذي سخر لنا هذا پاکینا غزات لره چې تابع کړي دې زمونږ د پاره ده وما كنا له مقرنين او نیو منګ دې لره راټینګونکي چا راټینګ کړه کله نه غوښته. وإنا إلى ربنا لمنقلبون او یقینا منګ خپل رب د خامخا ورګرځیدونکو. ما دا مسله مخکې باندې کړو تیر شوی درسونو کې چې دا الله طریقه ده یو خبر رواني بس هغه اخرت طرف تراتاو کی اخرت بر ترایات کی دین بر ترایات کی एकदम دیږي کې سوې پس ورلې چې کین استدا به وې بیا وی وإنا إلى ربنا لمنقلبون یقینا مخبل رب ته واپس کیدونکو. بدلته دا په دې ذکر کړه چې انسان څنګه چې د دې سورلې نه سي رواني د غشم به ورس پکټ باندې خلکو چت کړه اخرت ته رواني الله دا اوس چې تیر نه کوي ګوري دې څنګه تاسو به سورلو کې کینې او په دې خوشحاليانو کې په دې هر څه کې اخرت نه چې تیر نشي. اوس په مشرکانو باندې رد چې دومره غټ الله ته وګورو دومره نعمتونو ته وګورو د دوی د کار ته وګورو. وجعله له من عباده جزءا او ګرځولې دي دوی الله لره د بندگانو دا غنه ټوکړي څنګه ټوکړي یعنی چې الله یې صدا لکه چې ته وایې چې ولیاذ بالله سره وایي چې دا پلانې د الله زوی دی لکه څنګه چې يهوديانو یا نصارا وایي یا زموږ د مشرکان نه زولې دي او کته وبره دي نو دی مطلب دا شو چې دا پلانې د الله ټوکړه ده. دغه شان بریلیان چې وایي چې رسول سم نور من نور الله دی د الله د نور ټوکړه ده هغه په دې کې د نه رالو کنه ځکه چې پیغمبر د الله پیغمبر نه د الله ټوکړه جوړک. ان الانسان لكفور مبين یقینا انسان خامخا کافر ښکار دی یا ناشکر ښکار دی. ام اتخذ مما يخلق بنات این ولید الله داغین چې پیدا کړی دی لونه واصفاکم بالبنین او غره کړی تاسو بزامنو دي ظالمانو ته یو الله له بچي ثابت کو به ول ثابتې لونه ولا ثابتې. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا او کله چې زیره ورکړي شي او تنت د دوی نه باغس چې بیانې دوی د رحمان ذات لپاره په مثال کې لونه لچاره لپاره خاص کړي رحمان لپاره خلوي چې دوی په خپل د دې لونو
زیره وته وشي کنه ظل وجهه مسودا نو ګرځي مخ داغه تکتور وهو كظيم او دې د غم نډکی عربو کې دا عادت ډیر وو اوس الحمدلله عربو کې بالکل ختم شوی دی کوي چرته باز زینو کې وي زوم پښتنو کې دی عربو ته ګوره تاسو بریدي دي عربو لونه ډیری زیاتی کچې ته بس ذکر رواني یا په ګاډي کې یا کارځي کې خو یو سړی به سمي جنکې ما شومانه به سره رواني لونه ډیری زیاتی دي او ته پوښتنه کوي څنګه ژوند دي سم خوشاله سم برکتی ژوندي دغه چې هغه الله په نعمتونو خوشاله ولونه خدای برکت لونه چې در الله برکت په دې باندې ما بیان کړی لونه د الله برکت او د کور برکت او د الله نعمت نو د کور برکت او د الله طرف نه نعمت او بیا رحمت چې ته قدر کې سب جون کې او برکت او زموږ خلکو کې دی الا من رحمه ربي ډیر لګي چې ابدینه بچي چې کله د لور زیره ورکړي شنو مخې شي تکتور شي او هو کظیم د غسین ډک شي نو سورج بهر پرو د کور ته نه راځي کورته نه راځي کورته غمي او مشران خزي به کور کې څه کوي مبارکانه اخلي ویر کې جاړي او د نوري زنانه د شرکت لپاره راځي په غم کې شریک کېدو لپاره الاس نیوي خپوره اکه وته وی چې مبارک شه کوم مبارک شه ټکی دی وي وځه دښمنی جوړه شو خاطر په موږ باندې خوشاله شوې ته موږ باندې پرزو وځه دښمنی جوړه شو دومره د جهالت د خبرې چې نه زموږ په معاشره کې ډېر شي اوس الحمدلله خصوصا د نوې نسل چې کوم دی الله سبحانه وتعالى زموږ د ځوانانو حفاظت کوي او الله دې ته هدایت کوي او الله دې په دین باندې پوه کوي زموږ د نوې ځوانان چې کوم دی الحمدلله دوی دین ډیر حد پورې وپیژندو دا غي ډیری وجې دی یو وجه د انټرنیټ او دا نن سبا چې کوم آلات راوتی دا غي د دین مونږ ته ډیر رانږدې کو یو د دې دلاسه دویم ځوانان زموږ الحمدلله تعلیم ابتدي یعنی په لوستلو په لیکلو باندې پوي نو خبره ذهن ته پریوزي دریم دا چې زمونږ ځوانانو غالبا مسافریان وکړي بهر ته ووتو نو چې بهر ته ووتو هغوی نور دنیا ولیده نو هلته دین ولیدو هلته دیندار ولیدل زمونږ مشران چې دي پخواني الله دې وبخي هغوی د خپلو کلو نه دي وتي هغوی هم دغه دین پېژندو کوم چې د سابق صاحب و بل دین هغوی پېژندو هغه غریبانو ته ګناه هم نه ونه دوه مولیان دي په کلي کې غټ دا به دوه غټو ښه ګاډی نشته چې ته پکې بل کلي ته لاړ شي جاز نشته چې ته بل ملک ته لاړ شي ټیپ نشته چې ته به درس واورې انټرنیټ نشته چې ته به درس واورې تعلیم نشته کتابونه د دوی سره بس کتابونه د مولوي صاحب سره په تاقچه کې صرف دوه پراته دي نو دغه سره بس صحیح ده عام سړي سره بس صحیح نه بس چې صدقه مولاوي دغه دینه نه غریبانو چې ډیر کوشش وکړو په کلی کې دوه جمعات دي کدی مولا مسله خطا شي د دې باندې مطمئن دي نو ډیره غټه منډه کم شي پوری دوس اوس دې بل نه ته پوښتنه هم په دې کلی کې دنه نه دا غسرم دغه دوه کتابونه پراته دي نه اوس الحمدلله زمونږ د کوم ځوانان چې دي ناغوی د جاهلیت خبري وتی دي د لونو باندې خپکیده د خزو سره ظلم کول امور بل سره ظلم کول په نه حق باندې زمکی نیو او د خويندو د لونو ایسنی و الحمدلله دا مسلې اوس ډیر حد پوری ختم شوی دي د شند توحید او د عقیدې دا مسله ډیر حد پوری الحمدلله توحید زموږ په علاقو کې خور شوی د اتباع دا مسله الله اکبر ډیر خلکو د قصې پرې خو دي چې زما مذهب جدا دی او ستا مذهب جدا دی او دا خو چې وته وي چې دا مسله قران کې او حدیث کې دا بس ته ولټوي دا کوم چې سره باس کوي هغه ته وي قران او حدیث نه ثابت کړنو نه ته به څه قصې کې نه بدی باندې ذهن کول او شوی دی چې قران یو دی حدیث یو دی رب یو دی کعبه یو دی پیغمبر یو دی د اختلافات به د شي او نږدې دی ان شاء الله چې زمونږ د پښتنو په علاقه کې کاغه د لردی او کده بردی کده افغانستان دی او کده پاکستان دی ان شاء الله د قران او حدیث ترانه د غرونو په دې سکو کې ان شاء الله ښکاری باذن الله
دعوت او حق دا ډیر په تیزی سره الحمدلله روان دي لکه د یو سیلاب په شان چې سیلاب راشي مخې ته د سنټینګي ندی ځکه الله دا غوي د جاهلیت والو خبره کوي چې دی بخپل د اهالي او من ينشأ في الحليه اي دوی نسبت کوي الله ته دا غچا چې پالنه کیږي په کالو کې وهو في الخصام غير مبين هغه په جګړه کې وضاحت نشي کولای ګوره مشرکان ظالمان الله ته نسبت کوي نو به د دې مخلوق نسبت وته کو چې هغه سدي کمزوري دي نو زنانو کې دوه کمزورتي الله ذکر کړي یو زنانه په دې کمزوري چې پالنه پس کې کیږي په کالو کې یعنی بغیر د کالونه د زنانه خایس نه وي اوس موږ سړو ته وګوره الحمدلله ثم الحمدلله دا ګیره منګس پکې و دا ټول غټ خایس دي څومره غټ خایس دي ده نه بګي کریم ته ضرورت شته نه بګي سرخی ته ضرورت شته نه بګي میخکی ته ضرورت شته نه بګي والو ته ضرورت شته سې ته ضرورت شته دغه شان چې دا ګیره دی کنه او د رسول په طریقه باندې په مخ کې په دومره خایس چې ته حیران نو خزه کمزوري شو په دې باب کې کنه خزه چې میک اپ نه کړي والی نه چولی او بل څه کالي نه چولی نو بیا خېستنه ښکاري واده پښپ باندې الک چې کمرې ته نه نوځي خو صرف جوړې نه وی چولی صرف سي جدا دې غټ سمبالښت دې سړي چې نه جوړې ځاله جوړ کړو خزي چې سیم مندلې هغه پزن تپلی چې سیم مندلې هغه پزن تپلی او چې څومره کاله ای د دیو د پلار د کور او کړ هر طرف نه راغلي هغه پزن ور چولې چې د جنې د خاوند سخ کاری شي خسته ود ښکاری شي نو په دې اعتبار سره جنې کمزوري ده سړی نه بده سره وکړي ځکه چې هغه دې سړول الله خایس ور کړي قدرتي خایس دي او دا خایس ته کالی مالی بوچو ویله بسخ کاری دا به بده ښکاری هغه اصلي خایسته پټ کو دویمه کمزورتیا په زنانه کې دا الله وی د جګړې په وخت کې خبر نشي واځه کوي خپل خبر نشي کولای ظالمانو الله تم نسبت کو نو بیا د کمزوري مخلوق نسبت مو تو وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا او دوی ګرځولې دي ملائکه غچاوي بندگان د رحمان دي زنانا اشهدوا خلقهم اي دوی حاضر شوي دي پیدایش دا ویته کله چې الله د ملائکه په کول ګر دی ولاړو کو ستكتب شهادتهم زرد جواب لیکلی شي بیان د دوی ويسالون او د دوی نه بتبوس کیږي مشرکان بل باندې داوا وي مونږ چې دا بندگی کو د غیر الله نه دا موږ د الله په حکم کو الله به راضي دی ولي وی ک الله به راضي نه وي نو موږ به تبا کړي وي موږ به دې شي کړو موږ خو چې الله موږ نه تبا کوي عذاب نه راولي نو مطلب دا چې الله به دې کار سره راضي دی الله يرد کوي وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم او دې کچرته غوخته رحمان عبادت بنوي کړي منګ د دوی ما لهم بذلك من علم نشتی دوی لرب دي خبر باندې علم انهم الا يخرصون ندي دوی مگر اٹکل خبري کوي ام اتيناهم كتابا اي ور کړي منګ دوی ته کتاب یعنی دوی چې الله به راضي دی کنه یو کتاب دی وخی چې باغی کې سي چې الله به دې خبره باندې راضي دی او دې خیزه ام اتيناهم كتابا من قبل اي ورکړې موږ دوی ته کتاب مخکې د دینه فهم به مستمسكون نو دوی باغی باندې دلیل نیون کړي اصل مرض د دوی داو بل قالوا بل كويدوي إنا وجدنا آباءنا على أمة يقينا من مندلي دي بلاران خبل بيو طريقة باني وإنا على آثارهم مهتدون او يقينا من بقدمون داغوي باندي لار مندن كيو اصل مرض داري او دا صرف دوی نه دي الله يبخانو كم دا مرضو وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير او دغشان ندی لګره منګه مخستانه یو کلی ته سیر ورکونکې الا قال مترفوها مگر ویل دي مالدارانو داغي
داغي یا مستو خلق داغي إنا وجدنا آباءنا على أمة يقينا منغ مندري دي بلاران خبل بيو طريقة وإنا على آثارهم مقتدون او يقينا منغ بقدمونو داغي باندي اقتداء كون کیو دا مرز نن سباشتي کنيشتي دا مشتي مغه به د پلان دی کبل منګ پریدو هي نه بددي نیوي شو او نه به د دې زوړ جوړه زوړ باندې خرابه من پریده پلان نیکه بلکې بس پکې دا وی ول عیاذ بالله ما بخپل غوګونو دی نو ورېدلی وای چې د پلان نیکه په طریقه باندې جهنم ته زمنو جهنم می خوخته خو د پلان نیکه طریقه پرې نه ده دا خبرې کوي دې چې بګډې دې چې په دې راټینګ دی خلک به چې پلار دي گمراه نیکه دي گمراه او دا مسلې باندې موږ تفصیل ډیر زیات کړی دا پوره قران الحمدلله موږ چې تفسیر شروع کړی دا په دې مسلو باندې موږ رد کوو زه په زه دا خبره واضحه قال أبوي پیغمبر اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم آیا اگر کراوړې دې ما تاسو ته ډیر هدایت والدین دا غینه چې مونډلې تاسو باغې باندې پلاران خپل پیغمبر بو ته دي شوی بګه زمانه دین ډیر هدایت والی ظالمانو جواب ته ګوره قالوا بوي ابوي ان بما ارسلتم به كافرون یقینا من باغ شي چې را لګلې شوی تاسو باغې باندې کفر کوونکیو فانتقمنا منهم نبدلوا غشتمنګ داغوينا فانظر كيف كان عاقبة المكذبين نوګور چې څنګه شو انجام د تکذیب کوونکو وسواقه د ابراهيم عليه السلام راوړي ولی ځکه چې د مشرکین وبسه ابراهيم عليه السلام زموږ نیکه دی او موږ دغه په لار روان یو دویم د دې لپاره راوړي چې ابراهيم عليه السلام خو د پلار نیکه په لار نه وتلی چې کله ابراهيم عليه السلام ته پته ولګی چې هغه پلار څه دی گمراه دی نو شي چلو داغه نه ځان بیزار کو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ او کله چې ابراهيم عليه السلام پلار خپلته او قوم خپلته انني براء مما تعبدون یقینا ز بیزار یم داغین جدا سوی بندگی کوي الا الذي فطرني سوا دا غزاد نه چې پیدا کړی یم ز فانه سيهدين یقینا غب ما تلا رخي وجعلها كلمه باقيه في عقبه او ګرځول ابراهيم عليه السلام دا خبر باقی په اولاد دا کی کوم خبره التوحید دا خبره بخپل بچو کې وګرځول الله اکبر لعلهم يرجعون دلیل لپاره چې دوی راو ګرځي د گمراهینا نبی په ځل کې دا سوال لازم چې ابراهيم عليه السلام بخپل بچو کې توحید دا مسله پرې خو ده د مکی ولته ولې هدایت ملاو نشو دی توحید نه مني الله دغه وجد بل متعت هؤلاء وآباءهم بلکې ما فائدې ورکړې دي کسانو ته بلارانو د دوی ته دنیا مولور کړه مال مولور کړه هیڅ شرط مولور کو دوی به دومره ډوب شو چې حق نه د حق نه بالکل اندش نبی بسد ابراهيم عليه السلام دین منلې حتى جاءهم الحق تردي چراغ دوی ته حق ورسول مبين او پیغمبر خارا ولما جاءهم الحق او هر کله چراغ دوی ته حق قالوا دوی هذا سحر دا جادو دی وإنا به كافرون او يقينا من بدي باندې كفر كون كيو وقالوا لولا نزل هذا القرآن او ويدو ولنا نازلي قدا قرآن يا او ويدو ولنا نازلي دو دا قرآن على رجل من القريتين عظيم فيوسري باندې د دوانو کلونا چلوي دي دا څه خبره ده مکه د مشرکینو وی دا قران چې نازل دو اله بیله په نازل شو دا غریب سړی دی زمکه پټی دومره نشتی نبی خو پکار و چې بری 2 کیلو کې 2 کیلو نه مراد مکه او طائف چې په دوی کې په وخت سړی خو نازل شوی کنه نو په مکه کې به ولید ابن مغیره یادو
انتهایی مالدار سړی په دبه نازل شي په طائف کې عروه ابن مسعود الثقفي دی به یادو چې په دبه نازل شي الله سوي اهم يقسمون رحمة ربك ایا دوی تقسیمی رحمت دربستا دا پیغمبری به دوی تقسیمی نه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا منګه تقسیم کړي دی به مې زدوی کی سامان د ژوند دوی په ژوند دنیا کې یعنی رزق الله وی رزق ولم من تقسیم کړي او دوی څه تقسیمي دوی نبوت تقسیمي د خپل رزق تقسیم د دوی بلاس کې نشته نبوت دوی څنګه تقسیمي پدې کې دا فائدہ شو چې د رزق دا تقسیم چا کړی دی الله کړی په دې باندې مطمئن اوسه سوال دا پوښتنه کې راشي چې الله تقسیم دي کوو دي تقسیم دی ولي کو چې سړي غریبانو پیدا کړی سړي مالدار پیدا کړی الله وی ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات او چت کړي دي منګه باز د دوی د پاسه د بازونه په درجو کې ليتخذ بعضهم بعضا سخريا د دې لپاره چې ونی شي باز د دوی بازو لره خدمتګاران چې ټول یو شان به خو دنیا نظام نه چلی دوکه ورحمة ربك خير مما يجمعون او رحمت دربستا ورد داغین چی دوی جمع کئی مال یعنی وز دنیا دا اللہ پا نظر کی سمر سپک دا دا وسواوری ولولا ان يكون الناس امة واحدة او کچرت نکی دے خلق یو ڈل با کفر بانی کچرت نتو خلق کافران کی دے نکنے الله وی د دنیا ما ټول راغستو چاله مې ورکوله دي کافرون له مې ورکوله هیڅ قیمت د دې دنیا نشته د الله په نظر کې خپل ته دایره ده چې بیا په ټول خلک شي کافران بشي ځکه دنیا په ټول د غوي سره شي کنه نبی ابو جيبه منګم کافران کیو الله وی ک دایره نه وي دي ته وکړي لجعلنا لمن يكفر بالرحمن خامخا ګرځولې به منګه چا در چې کفر کوي برحمان بانی لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج د پار د کورونو د دوی چتونه د سپینو زرو او پوړی علیها یظهرون جباغي باندې دوی خيجي ولبيوتهم ابوابا او د کورونو د دوی د بار دروازې وسرورا او کټونه علیها یدکیون جباغي باندې تکیه وي وزخرفا ورکړي به منګ دوی د سر زر د هر سبل الله موږ د سرو زرو د سپینو زرو نه ډکړې چتونه پوړی کټونه دروازې ولي وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا او ندی دا ټول مگر سامان د ژوند دنیا دی والآخرة عند ربك للمتقين او آخرت بنز درب ساد بار د متقیان دی ومن يعش عن ذكر الرحمن او سوک چې سترګې پټې کې د ذکر د رحمان الله د دین سترګې پټې کې الله دې یادول نه غافل شي سزا ول الله سور کوي نقيض له شیطانا نو مقرر بکو منګه د بار شیطان فهو له قرين وغبد د ملګری وانهم ليصدونهم عن السبيل او یقینا دوی خامخا علی غیلر د حق لارنا شو کړي دغه شیطانان کوم چې ملګری ويحسبون انهم مهتدون او دوی ګمان کوي چې یقینا دوی هدایت والدي یا خدای ګمان کوي چې د شیطانان کوم چې د غلطی لارې خېږي دا به حق دي او یا دا ګمان کوي چې مونږ سيو مونږ به حق یو په دنیا کې د خپل ملګری د پر د جنگ جګړې کوي په دغه لپاره وجلم کوي چې کوم ملګری د فساد کوي او فسق او فجور او بيدینی وته
دا قیامت پورې بسحالي حتی اذا جاءنا تردی چې کله براشي مونږ قال وای بده یا لیت هيرمان دې بیني و بینک چې وې په مزما او په مستا کې بعد المشرقين لريواله د مشرق او د مغرب دومره لريواله زما واستو منځ کې لکه څومره چې د مشرق او د مغرب په منځ کې فبئس القرين نبد ملګری ویت بس خلک دا وی مصیبت چې ډیرو خلکو راشي نو آسان شي او دې سیدم چې مصیبت په ډیرو باندې راشي نو څه شي آسان شي کم شي خلوی دا ګوره د جنې ته سوچ کوي چې قیامت پر به جهنميانو باندې عذاب لکه کم شي ځکه چې نور ملګری به پیدا شي نه دي شي بنئ ولن ينفعكم اليوم او هیچری به فائدہ درنه کی تاسو دنن اذ ظلمتم کله چې ظلم کړی تاسو انکم فی العذاب مشترکون دا خبره چې تاسو بعذاب کې شریکی افانت تسمع الصم وتهدي العمي اين تاور والكول شكنوتا يا هدايه كول شرندوتا ومن كان في ضلال مبين او غچاته چې به گمراهی ښکار کړي فإما نذهبن بك بس کبوزو منګتا یعنی تا مړکو فإنا منهم منتقمون یقینا من د دوی نه بدلا غستون کیو او نرينك الذي وعدناهم يا بوخا يتا غازاب چې وعده کوم د دوی سره فإنا عليهم مقتدرون نو یقینا منګه بدوی باندې پورا قدرت لرونکیو اوس پیغمبر ته تسلی او نصیحت فاستمسك بالذي اوحي اليك نكلك ونساغس وحيكي تاتا انك على صراط مستقيم يقينا تبني غلارباني وانه لذكر لك ولقومك او یقینا دا قرآن خامخا یاد داشته ستاو دا قوم ستا او یو مطلب داری چی عزت تے ذکر مطلب څه دی عزت تے د دې دلته الله تعالی عزت در کړي وسوف تسالون زرد جد پوش بوکړې شي دا سنا دې مبارک به تاسو به تاسو کیږي چې تاسو څومره عمل کړی دی په قرآن باندې واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا او تبوسو که دا غچانا چلی گلی دی منگ مخکستانا در رسولان زمننا اجعلنا من دون الرحمن آلیتا یعبدون ایا گرزولی دی منگ سوا در رحمان نور معبودان چی دا غوی بندگی دی کیگی تبوسو که اللہ ټول پیغمبرانو ته موږ دغه د توحید د مسله الله بیان کړی دا اوس واقعا د موسی او د فرعون راوړي وجه موږ بیان کړی و چې دوی د حالات او د قریش د حالات سری د یو شان دي دا څنګه چې دوی وي چې الله د قرآن مالدار لولي نه ورکو نو فرعون په موسی علی السلام پورې خاندلیو وې دې سپک دې غریب دې زړه دې مالدار ما ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه او یقینا لګلو منګه موسی علیہ السلام په معجزاتو زمنګ فرعون ته وغټانو د قوم داغته فقال اني رسول رب العالمين نو يا یقینا رسول يم رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا نو هر کله چې هغه راغی غویته په معجزاتو زمنګ اذا هم منا يضحكون نو دغه وخت دی باغی پوری خندا کولا وما نريهم من آية او نخود من دوی ته یو نخد عذاب الا هي اکبر من اختها مگر هغه ډیر لوی و د ملګری داغینا هر یو را روان نه خبر د غزړینه سوا داغینه بغټه وا چې دې عبرت واخلي واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون
او راونی والمنګاغوی په عذاب کې د دې لپاره چې وګرځي الله ته وقالوا يا ايها الساحر اے جادوګر دلته جادوګر په معنی د عالم دی او دغه اصطلاح وا هغه به عالم ته سوي ساحر به وته موسی عليه السلام ته ځکه یا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك دعا ولا من لنا درب خپلنا بدی وجه چې لوځي کړي د تاسره اننا لمهتدون یقینا مغبخا هدایت ولا شو سوره الاعراف کی تفصیلی دا مسله تیر شیر چې عذابونه به بدی راتلو دیو بیرل موسی علیہ السلام بس الله توجه عذاب لري کله کوم بس خبره ومن فلما كشفنا عنهم العذاب نهر کله چې لري وکو منګ د دوی عذاب اذا هم ينكثون ودغه وخت به دوی بیا لوزماتو د موسی علیہ السلام په دعا سره چې عذابونه ختم شو فرعون ویرد چیرې داخله کرانه وړي ځکه چې د دعا وړي عذاب ختم شي دا غیر پر به دا چل شروع کو ونادى فرعون في قومه اوازك فرعون بخل قوم کی قال يا قوم زمان أليس لي ملك مصر أي ندم على ربان شايد مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي او دا نهرون بیگی لاندی زمانا افلا تبصرون وین نگوری تاسو ام انا خیر من هذا ایز غرم ددی سڑینا الذي هو من جاغا زلیل دے ولا یکاد یبین او نجدین دے چی بیانو کی فلولا ألقي علي أسورة من ذهب بس ولنا را غرزيگي بدبان دي بنگلي دسرو زرو او جاء معه الملائكة مقترنين يا ولنا رازيد دسر ملائك ترليشوي فدي خبرو كي خبر قوم مرواج الله سوي فاستخف قومه فاطاعوه نو بعقل کو خپل قوم نو غوید د تابعداري وکړه انهم كانوا قوما فاسقين يقينا دوی قوم نافرمانا فلما اسفونا نو هر کله چې دوی غوسه کړو منګ انتقمنا منهم نو بدلو اغست منګ د دوینا فاغرقناهم اجمعين نو غرق المنګ وی ټول فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين نو ګرځول منګاوي مشران د ګمراهانو او عبرت د پاره د رستنو خلقو ولما ضرب ابن مريم مثلا او هر کله چې بیان کړي شي زوی د مریم په مثال کې اذا قومك منه يصدون دغه قوم ستاد دین شور کوي شور جوړ کی مفسرین وایي چې د دې آیت نازل دوه سبب دا دی چې کله الله د آیت نازل کو انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم سورۃ الانبیاء کې موږ تیر شي وکنه چې تاسو چې بندگی کوي ټول به جهنم ته ځي مشرکین شور جوړ کو عیسی علی السلام بمسي ځکه دا غم بندگی کیږي نه عیسی علی السلام هم جهنم ته ځي الله د آیت نازل کو ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون نه دا کوم څه چې ما د مخکنه جنت لوز کړل هغه به جهنم نه بچي وقالوا آلهتنا خير أم هو اويدي اي معبودان زمنګ غور دی یاده عیسی نو دی عیسی علی السلام بندگی کړي موږ د خپل بوتانو بندگی کو او هغه زموږ دین غور اس ما ضربوا لك الا جدلا نبني دوی ته دا خبر مگر د پاره د جګړې الله ځان نه پوه کوي ګوره کته دا چې دي ته د تپوس ودیو کو ځان پوه کوي نه د سیب جګړه مار خلک دي زد لا ستابوري خان دي ټوي کوي بل هم قوم خصمون بلکې دوی قوم دي جګړه ما خبر د عیسی علی السلام را لایو
الله اوس دغه شان بیانوي ان هو الا عبد انعمنا عليه ان دې دا مگر بند دې چې احسان کړی دې منګه باغبانی وجعلناه مثلا لبني اسرائيل او ګرځولې منګه غن مولد بار د بني اسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه او که چته وړو منګه خامخه و بګرځو استاد سو په بدل کې ملائک فی الارض یخلفون بس مګه کې چې دوی به وشيږي استاد سو بزي الله طاقت انسانانو کته سو دي خپل کارونو پرې نه خو دوی نه فرمایي پرې نه خو دي نو ګور الله دام کولای شي چې تاسو ختم کې استاد به سو کراولي ملائک راولي وانه لعلم للساعه او یقینا د عیسی علیہ السلام نخدا د بار د قیامت نخدا یعنی قیامت نږدې برازي او دوی نخدا قیامت ته مطلب دا چې الله بغیر د پلار نه پیدا کړي نو کوم الله چې بغیر پلار نه دی پیدا کولای شي ناغه تاسو بدوین پر قیامت ته هم را پاسولای شي فلا تمترن بها نشك مكوي بديك واتبعون وتابداري كوي إذا زمان هذا صراط مستقيم دلارني غدا ولا يصدنكم الشيطان اوادي نړۍ سلر الشيطان انه لكم عدو مبين يقينا ديتا سلر دشمن دي ښکارا ودي عيسى عليه السلام مقام او مرتبه بیان شنو مکتبه خبر پورا کې الله چې هغه دعوت څنګه ورکړ ولما جاء عيسى بالبينات او هر کله چې راغی عيسى عليه السلام بخار دلیلونو قال وي قد جئتكم بالحكمه يقينا ما راولي تاسو ته د پوي خبري وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه او د دې لپاره چې بیان کوم تاسو ته بعض خبري چې تاسو اختلاف کوي باغي کې فاتقوا الله واطيعون نويري قد الله نو تابداري كي زمان ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه يقينا الله رب دي زما ورب دي استاسونو بندگی خاص کی غیره هذا صراط مستقيم دلارني غلاردان فاختلف الاحزاب من بينهم نو اختلاف کوډلو بمیز خپل کې اچھا مبارک اختلاف شو عيسى عليه السلام مبارک چې کله الله اوچت کو نو دا غینه بعد په کتابو کې به ډېر ډېر جوړی شو چایو سي چابل سي فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم نو تبعید د پاره دا کسانو چې ظلم کړي د عذاب د ورځې درناکینا هل ينظرون الا الساعه تاتيهم بغته انتظار نکي دوی به ایمان راوړونکي مگر د قیامت چیرې بشي دوی تناسب وهم لا يشعرون دوی بنبويږي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو دوستان بدغ ورځ باز د دوی نه د بازو د بار دشمنانی قیامت ورځ به دوستان سي دشمنانی الا المتقين سوا د متقياننا فدي بن الحمد لله زما بیان دي نیک ملګری دغه صفات متقی ملګری کم یوي پرهیزګار ملګری کم یوي دا بیان وره یاغه د سوره الزخرف التفصیلی درسونه وره التم خه تفصیل کړي نو خپل ملګری نیک ملګری ساتي قیامت پر ورځ ګره یو ملګری په کار نه راشي یو شوی د پرهیزګار ملګری نه چې د بس په کار راشي ګور جنتیانو له الله سور کوي یا عباد لا خوف علیکم اليوم اے بندگانو زمان بیر بتا سبحان نورز ټول جوړی د الله نه په یره کې تیر کړي نن باندې یرا ولا انتم تحزنون او نبتا سو غم جنکیږي الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمين هغه کسان دي چې ایمان راوړل دي بایتونو زمنګ
وكانوا مسلمين وغيتاب دار دالا ادخلوا الجنة ننوزي جنة أنتم وأزواجكم تحبرون تاسو ببيانو ستاسو تب نعمتنا درکڑے يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ګرځول کیږي په دوی باندې کاسې د سرو زرو او ګلاسونه د سرو زرو وفيها ما تشتهي الأنفس او باغی کی باغ سی چی خوخی نفسنا وتلذ الاعین او خنقل باغی باندسترگی وانتم فيها خالدون او تاسو باغی کی همیشی وتلك الجنة او دغا جنت التي اورثموها چی په میراث کې درکړې شو تاسو ته بما كنتم تعملون فوجد عمل تاسو بكول لكم فيها فاكهة كثيرة تاسو دبار باغي كميوي ديري منا تاكلون بازاقين بدا سخري الله دې په دې مبارک ورځو کې موږ ته جنت الفردوس نصیب کړي او الله سبحانه وتعالى دې موږ د جهنم نه عذابونه دې الله موږ بچ ساتي وسدينا بعد جهنميان وانجام إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون يقينا فرمان خلق مبعذاب جهنم كاميشي لا يفدر عنهم نبكمي قد عذاب دوينا وهم فيه مفلسون او دوی باغی کی نا امیدی وما ظلمناهم او ظلم ندے کڑے منگ بدوی بانی ولكن كانوا هم الظالمين مگر دوی ظالمان جهنم کې جهنميان پراتی د اور د غلمبا او قسم عذابونه نو دوی با اوازو کی چاته خزانچیانو ته عام خزانچیانو ته پرون موږ سره تیر شو کنه الله ته يخفف عنا يوما من العذاب چې یو ورځ کما کی بس او به دوی دعاګانې غواړي ځان چې غواینه وما دعاء الكافرين الا في ضلال استاذ راځي چې پالتو دی وای موږ هیڅ نشو کولای نبی ابدوی مالک ته आवाज وکي مالک چې دا مشر چوکیدار دی په جهنم باندې ونادوا يا مالك आवाज وکي دی مالک ليقضي علينا ربك فیصله دیو کی بمنگ بانی ربستا فیصله دیو کی څه مطلب دی مونږ دې مړ کی وي دی ګر نور څنګه غواړي څه غواړي مرګ غواړي دلیل چې جهنم عذاب ډیر سخت زر کاله بعد حدیث کې راځي زر کاله بعد بولاغه جواب ورکړي او جواب بسې قال وبويا انکم ماکثون یقینا تاسو بدی کې همیشه د بارې ساری مرګونه نشتی سچيري دغه سکي لقد جئناكم بالحق يقينا راولوا من تاسو د حق ولكن اكثركم للحق كارهون مگر ډیر استاسو نه حق لربت غني او به جهنم کې د غل چغي وي خبیا به دوی چاته आवाज کوي بیا به الله ته आवाज کوي په سورۃ المؤمنون کې موږ سره تیر شي نو الله به تسوي قال اخسئوا فيها ولا تكلمون كل شيء چې د خبرې ونه کوي ما سره بیا ګوره بس دوی هغه امیدونه او هغه څه شو ختم شو ام ابرموا امرا ايدوی مضبوط کړي دی یو کار څه چلی ګوره جوړ کړي دی کار د څه د پاره د حق د ختمولو د پاره د مشرکانو د باطل پرسو الله دوی که سلسله جوړ کړي دی به دی ووري فإنا مبرمون
نو یقینا منګم مضبوطون کیو یو کار لرا نو د خپل طریقې کې الله منګم یو طریقه جوړه کړي ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم اي دوی ګمان کوي چې یقینا منګه ناورو پټي خبرې د دوی او جرګې د دوی بلا ولنا ورسلنا لديهم يكتبون او ملائک زمونږه د دوی سره دي چې لیکل کوي قلت ورته وایا اوس بیا د مشرکانو د باطل عقیده رد ده قلت ورته وایا ان كان للرحمن ولد کچرته وې د رحمان د بار بچي فانا اول العابدين نزبوي ولد بندگی کوونکو نه دا کچرته پرشته د الله بچي وي نه ټول اول بندگی به چا کوله ما به کوله چې زه الله سره ډیر محبت کوم دا بندگی ډیر کو سبحان رب السماوات والارض پاکی دا رب د اسمانونو او د ځمکې لره رب العرش عما يصفون چې رب د عرش دی دا غینه چې دوی بیان الله لره فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون نو پرې د دوی چې پالتو خبرې کوي او لوبیو کې تر دې چې ملاو بشي د ورځې د دوی هغه سره چې د دوی سره وعده کوي قیامت ورشي مخامخ بشي الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله او الله غزات چې باسمان کې معبود دی او بزمکه کې معبود دی مطلب دا نه چې باسمان او بزمکه کې دی مطلب څه دی معبود دی وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله یعنی بزمکه کې دغه بندگی کیږي باسمانونو کې دغه بندگی کیږي وهو الحكيم العليم او حکمت ولا بود وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما او برکت والد غزاد چې داغه د بار بچای د اسمانونو او د ځمکې ده او داغه سجب مز د دې دوانو کې ده وعنده علم الساعه او داغه سره علم د قیامت ده وإليه ترجعون او خاصه واپس کیږي ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه او اختیار نه لري کسان چې نه بلی دوی سوا د الله نه سفارش د سفارش اختیار د غوی سره نشتی دوی چې الله نه لور بلی الا ما شهد بالحق مگر هغه څوک چې گواہی ورکوي په حق سره یعنی څوک چې توحید مني دته به اجازه ورکړي کیږي د سفارش شهد بالحق د حق گواہی مطلب توحید گواہی ورکړي وهم يعلمون او دوی پویږي په حقیقت د توحید او حق باندې ولئن سألتهم من خلقهم او كتبوا سجد د دوی نه چا پیدا کړی دوی ليقولن الله نوې بدوی الله فانا يفكون كم طرف تاړول کیږي دوی د حق نه وقيله او قسم دی بوینا د دې پیغمبر دی زمیر راجی د پیغمبر وینات پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې و الله وی زما قسم دی په دې خبره باندې د پیغمبر په دې خبره باندې اسه خبره یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون چې رب زما یقینا دا کسان هغه قوم دي چې ایمان نه وروړي پیغمبر دا خبره کړې والله به قسم وغوړ فاصفع عنهم نمخواله اے پیغمبر د دوینا وقل سلام او ورته سلامتی ده زموږ استاد سمج کی سلامتی ده واستغلش فسوف يعلمون نظر د چې دوی به بوشي دا قسم الله ولي خورو وي تپوس وکوم د هرې خبرې پیغمبر ته اوس مخواړه بخانه وتوک د دوی نه بزته پوس کومه غوخره روان